کورکمن یا زردچوبې ګټې زموږ په ژوند کې څه دي؟ د 15,000 کلونو نه وړاندې په هندوستان کې کورکمن رواج و چې لا تر اوسه هم خپل ځای لري، چې د طبیعي ترکیباتو په وسیله د ناروغیو درملنه ده. هغه کسان چې په لومړي ځل د طبیعي بوټو زموږ په اصطلاح یوناني طب طبابت رواج کړه، نن طب بنسټ ایښودونکی ګڼل کېږي. طبیعي کشف شوي ترکیبات په پراخه پیمانه د استعمال ساحه لري. له هغه جملې څخه کورکمن یا زردچوبه چې مختلفو ناروغیو په درملنه کې خاص اهمیت لري. کورکمن هغه وخت د توجه وړ وګرځېده چې د طب بنسټ ایښودونکي په ګرمو مزاجو اشخاصو چې د معدې زخم او التهاب دردونو څخه په تکلیف وو ازمایښت کړه او د درد د تسکین لپاره یو مؤثره ماده په شکل راڅرګنده شوه. کورکمن په اصل کې د یو ډول نبات یا بوټي ریښه ده چې تریخه او تیز خوند لري او د غذا د خوند د ښه والي په منظور استعمالیږي، چې په آسیایي طبابت کې له لرغوني زمانو څخه کارېده. په چینایي طبابت کې په مختلفو ناروغیو لپاره لکه بواسیر، باد، زیړی کنټرول په موخه کارول کېږي. همدارنګه د کورکمن له غوړیو څخه د عطر جوړولو په صنعت کې کار اخیستل کېږي. کورکمن یا زردچوبه په ګرمسیرو آسیایي او افریقایي هېوادونو کې کرل کېږي، چې هند، چین د دې محصول اصلي صادرکوونکی دی. کورکمن ضد التهاب، ضد سموم، ضد باکتریا او د معدې مقوي ګڼل کېږي. همدارنګه کورکمن د کلسترول راټیټولو سبب ګرځي، چې د زړه او د رودې ناروغیو مخنیوی کېږي. کورکمن د کولمو او د معدې د انزایم د زیاتوالي سبب ګرځي او ممکن په زیاته اندازه استعمال یې د زخم سبب شي، اما په عین اندازه استعمال یې د معدې ترشحات زیاتوي او د معدې له زخم څخه مخنیوی کوي. همدارنګه کورکمن ضد میکروبي خواص لري. پام وړ د کورکمن استعمال اندازه باید مراعات شي. کورکمن نه باید په پلاستیکي ظرفونو کې وساتل شي، بلکې په رنګه شیشه‌ایي ظرفونو کې له رطوبت نه لرې وساتل شي. کورکمن د وخت په تېرېدو سره خپل خواص له لاسه ورکوي. همدا وجه ده چې تازه کورکمن تر زاړه بهتره دي. ورځنی مصرف د لویانو لپاره 3 ګرامو پورې ښودل شوی ده، چې په هندوستان کې له 8 څخه تر 10 ګرامو پورې مصرف بې له جانبي عوارضو ثبته شوې ده. کورکمن په بدن کې د التهاب او دایمي عفونت د هغه رنځونو په رغولو کې مرسته کوي چې له کبله یې دماغ فعالیت اختلال کېږي. په کورکمن کې د کرومین په نوم ماده مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ تر څو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.